اسلامي امارت د افغانستان په اړه د پاکستان د دفاع وزیر خبرې بې ځایه وبللې. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي د خواجه محمد آصف د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد امنیتي اندېښنې بې اساسه دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې له خپل تاجکستاني سیال شیر علي مرزا سره په کتنه کې ویلي وو پاکستان او تاجکستان له افغانستان سره د ګاونډیتوب په دلیل یو شانته امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. بلال کریمي زیاته کړه د دې پر ځای چې بې سنده او بې ځایه اندېښنې مطرح شي په ډیپلوماتیکو تجارت او اقتصادي اړیکو پراختیا کار وشي ترڅو په سیمه کې ثبات رامنځته شي او اندېښنې حل شي. د جوته کړه طالبانو په زلونو ویلي دي چې افغانستان خوندي دی او د دغه هیواد له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښونه نه دي متوجه.